بلار بي یا حامله مېرمنې سره څنګه سیکس یا کوروالی وکړو. که سلامونه او احترامات مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ. مننه. د بلار بي یا حامله مېرمنې سره څنګه سیکس یا کوروالی وکړو. که غواړئ چې مېرمن مو سالمه پاتې شي او هم مو بچی سالمه پاتې شي، نو باید د دغه ټیم کې تاسو سیکس په دې طریقه وکړئ. کوم ټیم کې چې تاسو د مېرمنې په خېټه ماشوم وي، نو په دغه ټیم کې تاسو د دغه څو طریقو څخه کار اخیستلی شئ، چې ځکه که څونه هم مو زړه ته وسوسه کوي یا هم مو زړه صبر نه کوي چې تر څو سیکس ونه کړئ، نو بیا په دې طریقه سیکس وکړئ. ځکه په دغه څو طریقو کې هیڅ کوم داسې تاوان نشته چې د مېرمنې هغه بچي ته مو تاوان ورسېږي او یا هم ستاسو کوم غټ تاوان شي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه دوه طریقو د مېرمنې سره د بلاروالي یا د حمل په وخت سیکس یا کوروالی وکړئ. لومړۍ طریقه دا طریقه ده چې هر کله تاسو د مېرمنې سره سیکس کوئ، نو باید تاسو مېرمنه د خپل د پاسه یعنې په پاسه کېنوئ، تاسو ورته د لاندې شئ او په دغه طریقه د لاندې خوا نه سیکس وکړئ. ځکه دې سره مېرمنه هم ژر انزال کېږي او بل هم ژر خلاصېږي او خوند هم ډېر اخیستلی شي. دویمه طریقه د شیل خوند یعنې په څلورو سیکس کول. دغه طریقه هم د مېرمنې هم شهوت پوره کوي او هم د مېرمنې په خېټه چې کوم بچی وي هغه هم سالم پاتې کېږي. د دغو دوه طریقو څخه په دغه ټیم کې استفاده کوئ، ځکه دا کوم داسې تاواني وخت نه دی چې کوم وخت تاسو په دغه ټیم کې سیکس کول غواړئ. زما په نظر خو زه که ووایم چې تاسو په دغه ټیم کې هېڅکله هم سیکس مه کوئ، نو بیا به هم ستاسو زړه ونه مني، خو که کوئ یې نو بیا دغه دوه طریقې استعمالوئ، ځکه چې دې طریقو کې هېڅ کوم داسې تاوان نشته، خو ګټه یې ډېره زیاته ده. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.